د پښتو ژبې پښتنه مشهوره او تکړه سندرغاړې نازي اقبال هم د ګیلمن وزیر په اړه باندې لایف راغلی و او د هغه په دغه دروند غم باندې یې اوښکې توی کړې. ګیلمن وزیر چې د پښتنو د حقوقو لپاره یې مبارزه کوله او د پښتنو د حقونو لپاره یې خپله شاعري هم کوله او د پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ مرکزي غړی هم و. څو ورځې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ډیره بېرحمانه ډول سره ټپي شوی و چې بیا وروسته یې د پلازمینې اسلام آباد په پیمز روغتون کې وروسته له 3 ورځو څخه ساه ورکړه. د په وژنه باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ډیر زیات خفه او غوسه دي. ګیلمن وزیر خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره وقف کړی و چې په اخر کې په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتنو د ګیلمن وزیر وژنه وغندله چې د دغو له جملې څخه پښتنې سندرغاړي نازي اقبال هم خپل حق ادا کړ او د ګیلمن وزیر په اړه باندې لایف راغلی و. د هغه کورنۍ ته یې تعزیت وړاندې کړ، د هغه په یاد کې اوښکې توی کړې او ډیره زیاته پرې خفه وه. نازي اقبال په خپلو خبرو کې وایي چې ما په ذاتي طور باندې ګیلمن وزیر نه پیژندل او نه مې کله د شعرونه هم ویلي دي، خو وایي چې کله ما په سوشل میډیا د ګیلمن وزیر سره د پښتنو مینه ولیدله، په ګیلمن پسې مې د پښتنو ژړاګانې ولیدلې او د هغه جنازې ته مې د پښتنو لخوا دومره غټ استقبال او راتګ ولیدل، د هغه د مور او ماشومانو ژړاګانې ولیدلې، نو زه یې هم دې ته مجبوره کړم چې لایف راشم او د هغه په اړه باندې د هغه کورنۍ او د هغه له مینوالو سره تعزیت وکم. نازي اقبال په ژړا ژړا کې په خپلو خبرو کې وایي چې کله هم ما د ګیلمن هغه وړه لور ولیدله نو ما ته مې خپل بچي سترګو ته ودرېدل او وایي چې د ګیلمن هغه ویډیو مې هم په سوشل میډیا وکتله، په کومه ویډیو کې چې ګیلمن خپلې کمکۍ لور ته سترګې ورتوروي. نازي اقبال په ډکو سترګو او ژړا کې وایي چې هیڅ ماشومان دې هم الله تعالی بې مور او بې پلاره نه کوي.